مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې پر راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته په سکون دی په بیا هم دی الله یادوي نو کله چې په د باندې تکلیف شروع شي کنه او د الله ته فریاد شروع کی الله ته आवाज وکي الله مصیبت را باندې راغله دی وای دا پرشتي وي چې دا आवाज خو آشنا غونته आवाز دی دا आवाज مخکې مونږ ډېر اوریدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اوریدو او هغه आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज آشنا دی مخکې مونږ دا आवाज اوریدو چې الله به یادو اوس موږ आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیف आवाज غونته ښکاري د یو کمزوري انسان आवाज ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن په تکلیف راغلی دی نن په څه راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتي الله ته د دې انسان سپارښت شروع کړي وایي الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړې الله اوس په مصیبت ته تکلیف کې الله دا تکلیف دې نه لري کا ته دې انسان پرشتي الله ته بیا سپارښت کوي او چې کله یو انسان پر راحت کې الله نه دی یاد کړي او په دې باندې کله مصیبت راغی او دې الله ته आवाज وکړي نو دا پرشتي وایي دا خو ډېر ناشنا غونته आवाز ده خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس مې چېرته تکلیف دی او دا आवाज اورو ناشنا आवाز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کړي فرشتې به دې الله ته سپارښت وکړي الله نو یو خدا نغد پیدا په دنیا کې دا چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به موږ باندې مصیبت دا دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې موږ ته الله چرته یاد موږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې